آیا د افغانستان فضا یو ځل بیا د پردیو ډرونونو په ولکه کې ده؟ په داسې حال کې چې د غزني له هوایي بریدونو له 24 ساعته نه و تیر شوي چې د کونړ له پیچ درې څخه د یوې بوږنوونکې پیښې خبر راغی. په کونړ کې د ډرون برید د یوې کورنۍ 15 غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په نښه کړي او وژلي دي. دا بریدونه څوک کوي او هدف یې څه دی؟ تر پایه راسره پاتې شئ چې د دغو مرموزو ډرونیزو بریدونو په جزئیاتو پوه شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کونړ د پیچ درې په مانوګي کلي کې تېره شپه د ډرون برید په پایله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو زاویه نیوز ته ویلي چې په دې برید کې د خیبر پښتونخوا له سوات څخه د راغلو اوسیدونکو یوه کورنۍ هدف ګرځېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 15 تنه وژلي دي. د کلیوالو په وینا تر ناوخته د یو بل ورک شوي تن د موندلو هڅې هم روانې وې. بل لور ته پرون د غزني په مرکز نواباد سیمه کې هم ډرون برید کړی و چې په دغه برید کې د بزازي په نوم یو مارکیټ لګېدلی، خو د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. دا په تېره یوه اونۍ کې په غزني کې دویم هوایي برید دی، خو په دواړو بریدونو کې ویشتل شوي اهداف تر اوسه پر رسمي ډول نه دي افشا شوي. د حیرانتیا خبره دا ده چې اوسنۍ افغان واکمنۍ تر اوسه د کونړ او غزني د بریدونو د بڼې، د تلفاتو د دقیق شمیر او دا چې دا بریدونه د کوم هیواد لخوا شوي په اړه یې بشپړه چوپتیا غوره کړې ده. د سیمې د خلکو ترمنځ دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا دا بریدونه د امریکا لخوا د وسلوالو ضد عملیاتو برخه ده او که د کوم بل ګاونډي هیواد لاس پکې دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان د فضایي حریم دا ډول نقص د هیواد پر امنیتي وضعیت څه اغیز لرلی شي؟ او ولې اوسنۍ افغان واکمنۍ د دغو بریدونو په اړه ولس ته ځواب نه ورکوي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک او د نورو مهمو خبرونو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.